ورور خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن. ورور خبردار قدرمنو اورېدونکو، ستاسو پام رااړوو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته، په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام نو فرض نه بوله، زده کړه د اسلام نو فرض نه بوله، نور کړه دا تله بس بزین ځان جوړ کړه رښتینی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د رښتیني مومن د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. را به شو ستاسو پیغامونه به واورو چې زموږ ورونو د کوم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به واورو. طالب جان همراه هستم از ولایت پکتیا مرکز کرده. تحصیل مولوی سوال دارم که بلکه کسی زکات نده یا سر زکات همینطور بوده که نه داده میشه از دروغ، چی رقم است؟ زکات حق واجبه پروردگار در مال مسلمان است و زکات را به خاطر پروردگار عالم در مال مسلمان فرض گشتانده است تا که مال از او کدام حقی که پروردگار عالم در او مال نهاده او را خارج کنه و از آفات و مصیبت مال از او در حفظ و امان بماند. اما کسی که زکات یا حق پروردگار را از مال خود ادا نمی کند، برای از او نقصان دنیوی و نقصان اخروی است. نقصان دنیویش این است که در آن مال کدام برکتی نیست، به مرور زمان پروردگار عالم مال از او را تباه می کند. و نقصان اخروی این است که این مالی که در دنیا ای ذخیره می کرد، پروردگار از این مار و اژدهار کلانی را در روز آخرت می سازد که در گردن از این افتیدگی است و آن را می گزد و برش می گوید که من همان مال تو هستم که تو مرا ذخیره می کردی و زکات را ادا نمی کردی. و همچنان با واسطه این مالی که در دنیا زکات از او را ادا نمی کرد، چنانچه پروردگار و رسول الله می فرماید پیشانی و همچنان روی و بغلای از او در روز آخرت داغ کرده می شود. اما کسی که بگوید دادیم، مردم را فریب بدهد، در اصل حقیقت نداده باشد، گناهگار از حق پروردگار بالای از او باقی است. السلام علیکم. زه د رښتینې مومن خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. مولوي یاسین فهیم نم. دا پوښتنه ده چې د سر او داسې وایي چې سر منځ کې اودس خو به ماتېږي نه. بس خدای په امان. مخامخه نواقص د اوداسه خورې زموږ فقهاو بیان کړي دي. البته د سر په ګمنځولو باندې اودس نه ماتېږي. نو که زمونږ یو ورور همدارنګه یوه خور وروسته د اوداسه نه د خپل ویښته ګمنځ کړي، هغه د هغه اوداسه ته هیڅ کم نقصان نه رسوي. بل پیغام واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، جوړښت په خیر خیر از ما خوا څخه د کوزیا ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم وایست. او زه د بیبلا یم، زه نجیبلا یم د کندهار ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. زما پوښتنه دا ده مولوي صاحب چې دا په اوبو کې چې دی خپل ورول او بازي کړي او بیا ډوب شي، دغه ته موږ شهید ویل کېږي او ما ته د شهید په باره کې د څه معلومات راکړي مولوي صاحب. البته هغه څوک چې په اوبو کې غرق شي یا اوبه یې ویس، نو دا شهید د دنیا نه دی بلکې شهید د آخرت دی. شهید د دنیا دا مطلب، شهید د دنیا ته نه غسل ورکول کېږي او نه کفن، خو دې ته به غسل هم ورکول کېږي، کفن به ورکول کېږي، خو الله به اجر ورکوي. السلام علیکم مولوي صاحب، څنګه شئ؟ جوړه په خیر. مولوي صاحب میرویس له هلمند ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. مولوي صاحب دا مې پوښتنه ده چې یو دوه وروڼه دي، یو جین مرسي، هغه بل یو څو وخته یو 3-4 کاله تېر چې هغه بل وایي ما دا دنیا ټوله کړې ده، زه هغه بل ورور ته نه ورکوم. یا بل ورور ته زه نه کوم. دغه داسې کولی شي چې دنیا هم سره ګډ و، دغه داسې کولی شي چې دغه دنیا یوازې نیمایي خپله یوازې کړي او که نه شي کولی. که په دې هکله تاسو ما ته معلومات راکړئ، ډېره مننه به وکړم. د خدای په امان. خدای دې مل شه. البته که 5 ورونه یا 6 ورونه وي یا 2 ورونه وي چې هغو ته د خپل پلار نه سرمایه او جایداد پاتې وي او دوی پکې کار کوي،
یو د دې ورونو پکې مړ شي او دا بل ورور چې کم مال د دې ورور ورته پاتې او د پلار پاتې په دې کې کار کوي نو دا حق د ټولو مشترک دی. حتی که هغه یو ورور چې د دې مړ شوی دی د هغه اولاده پاتې وي هغوی دوی سره په دې حق کې شریک دي. اما که هغه مال چې دوی ته د پلار نه پاتې دی د هغه نه غیر که د ورور ځان ته څه ګټلي ول دې پیسو نه وي پیدا کړې ځان ته څه ګټه درلودله بیا دا نوره ورثه په هغو کې حق نه لري. بل پیغام به واورو. د کندهار ولایت او مولوي صاحب ما دغه پوښتنه ده چې ته ما ته د صلات تسبیح لمونځ تشریح کړې. مولوي صاحب ډېره مهرباني وکړي او ته په موږ باندې ډېر ګران یې مولوي صاحب. دغه خپرونې ته نوره ادامه هم وکړي او هیله کوم چې دا پرېنږدي او دغه د قرآن کریم ترجمه بنده شوې ده او کشرو ده د څه وخت څخه د څو مخ پورې شته او پروژیکټ خو ما د لږ څخه ترې 12 پورې اورېدل نه چې اوس نه یم خبر چې اوس شروع ده که یا هیله کوم چې دغه یوه پوښتنه درلودله او بس نورې پوښتنې خلاص ولې مولوي صاحب. علامه شامی په خپل کتاب کې د صلات تسبیح 2 صورتونه نقل کړي او لیکلي دي. یو دا چې د قرائت نه وروسته د 15 سوارې تسبیحات ولستل شي. دویم دا چې سجدې نه د پس 10 ځله البته تسبیحات ولستل شي. یو صورت دا چې کله درېږي البته 10 ځلې به دلته د سبحانک اللهم نه وروسته 10 ځلې تسبیحات وایي او 15 ځلې به د قرائت نه وروسته وایي. دا یو صورت. او دویم صورت دا دی چې 15 ځلې به د قرائت نه وروسته تسبیحات وایي اما 10 ځلې به د دویمې سجدې نه وروسته وایي. دا دواړه علامه شامی را نقل کړي په خپل کتاب کې. خو بهتره صورت هغه دی چې کوم د مشهورو احادیثو موافق دی چې د قرائت نه پس 15 ځله او چې د دویمې سجدې نه پاتې او کینی نو 10 ځله به دا تسبیحات وایي. د قرائت نه پس 15 ځلې تسبیحات همدارنګه چې دویمې سجدې نه پاتې او کینی نو 10 ځلې به دا تسبیحات بیا وایي. او دا صورت چې د لومبني او دریم رکعت د دویمې سجدې په باره کې دی لکه څنګه چې مفتی عزیز الرحمن رحمه الله په فتاوای دارالعلوم دیوبند کې دا لیکلی. او مسئله د تفسیر او د ترجمې د قرآن څه وایي هغه د جمعې په ورځ هره ورځ د 2 نه تر 3 بجو پورې خپریږي بیا د هغې تکرار د 10:30 بجو د شپو نه تر 11:30 بجو پورې. بل پیغام به واورو. بله السلام علیکم. اجمالي صاحب تاسو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غلام مستقیم د هلمند ولایت څخه. اجمالي صاحب اوله پوښتنه مې یو 2 پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې تاسو ویله چې دا اوسنی بانکي سیستم سود دی. مثلا که څوک کار کوي هلته کاروبار ورسره کوي خو هغه معاش اخلي خو دا هم په سود کې راغلی. خو دا اوسنی سیستم داسې دی چې ټولو ته بانکي معاش ورکول کېږي. مثلا یو معلم ته چې هغه معلمي کوي هغه ته هم د بانک دغه ورکول کېږي معاش ورکول کېږي او یا د دولت مامور هغه هم د دولت معاش اخلي. نو پدې کې خو کومه ستونزه نه وي که نه دا هم ورسره په دغه سود باندې شریک دی. او بله پوښتنه مې دا ده مولوي صاحب چې دغه نن ورځ کوم ختمونه کېږي مثلا د جمعې په ورځ بعض خلک ختم کوي خو لا په دې خاطر چې خلک د جمعې په ورځ خلاص دي بېکاره وي کارتونه هستي که چیرې دغه پیسې دغه ډوډۍ باندې چې مصرفي دغه پیسې مسکینانو ته ورکول شي او یا دغسې خیرات باندې اوس مسکینانو ته ورکول شي دغه ډوډۍ به ښه نه وي او بعضې خلک په دې هم کوي چې نه کوي د قرآن شریف خو صرف دا ډوډۍ دپاره خلک راغواړي. نو ستاسو ستاسو نه هم مننه کوم. نن ورځ موږ او تاسو وینو چې څومره بانکونه البته په افغانستان کې دي د دې ټولو معاملې سودي معاملې دي او دا مسئله چې یو کاریګر یا یو مامور په هغه بانک کې کار کوي هغو سره د سود په کار کې مرسته ده. په دې هکله زه په خپرونو کې ډېر زیات غږېدلی یم. نو زموږ هغه ورونه چې په دې سودي بانکونو کې کار کوي دوی دې په دې هڅه کې چې ځان لپاره یو ځای داسې کار پیدا کوي چې خپل ځان او خپلې کورنۍ ته د رزق حلال لار ولټوي او که دوی په دې هڅه کې نه نو داسې سودي بانک نه چې کومه معاش دوی اخلي دا دوی ته حرام دی. او بله مسئله دی چې د دې نه ټولو ته معاشات ورکول کیږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې فرمایي زما په امت داسې وخت راتلونکی دی چې پاتې به نه هیڅوک مګر سودخور که مستقیم هغه سود نه خوري نو د سود بخار او اثرات به په هغه باندې پریوزي چې هغه دغه کسان دي چې د دې نه معاشات اخلي. خو دومره ګناه به د دوی نه وي لکه څنګه چې د هغه چا ده چې هغه په بانک کې کار کوي او هغلته ماموریت لري. او د ختم په مسئله کې دا درته ووایم چې نن ورځ اکثر ختمونه رواجي ګرځېدلي دي. البته یو دعوت د یو میلمستیا د ختم نه دی او هغه قاري چې د ختم باره راوستلی شي
هغه ته پیسې ورکول کیږي یا هغه ته ډوډۍ ورکول کیږي نو هغه ته ثواب نشته. نو چې هغه ته ثواب نشته نو څنګه به بل چاته ایصال د ثواب وکړي؟ بهتره خبره دا ده چې هغه په هغې طریقې باندې د ختم خیرات مخته پوځي چې انفع پاره د فقرا او مساکینو وي. یو پیغام بل واورو بیا به راشو دمې ته. السلام علیکم، زه حاج محمد د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. دلته د چمن کې د کڅي په زیارت باندې دلته یو مولوي صاحب دی وایي چې دا تعویضونه کاږي، دا غویی راولي ورته چیرې کې وایي نرخ پر کښېږي، یو وایي په 10,000 بل وایي په 10,000. په دغه رقم باندې مداخله په پیسې د انسانان کوي. دا اوس څنګه خبره د مولوي صاحب که د دغه په اړه جواب راکړي ډېره مهمه دي چې دا اوس ستاسو یې دا تعویضونه که نه دي دا خو د مسلمانانو شکول دي. وایي مخکې په تیر کې هر خلک نرخ پر کښېږي وایي دا زموږ دغه دي ودم دی که څه شي دي دا زموږ مورثه ده. 10,000 کاندار په دغه رقم باندې د مسلمانانو شیخ دغه تعویضونه ورکوي. که دا لکه معلومات راکړي مولوي صاحب ډېره مننه. د غیب په مسله باندې څو واره زه غږېدلی یم چې دا د الله رب العزت صفت دی. نه ملایکې، نه پیغمبران، نه اولیاء او نه پیریان هیڅوک په غیب نه پوهیږي. او هغه کسان چې داسې معاملې جوړې کړي دي چې موږ تعویض درته راوباسو دا ډاکوان دي، دا غله دي، د خلکو پیسو ته یې چلونه جوړ کړي دي. دا ملا او مولوي نه دی، کیم هغه به ډېر بدبخته انسان وي. نو هغوی ملامته نه دي، اصل ملامتیا زموږ ده. که موږ د الله رب العزت کلام په صحیح د توګه باندې ولولو، د هغه نه ځان خبر کړو، د رسول الله احادیثو نه ځان خبر کړو، کله به هم د داسې فاسدو او د داسې ډاکوانو په جال کې پرې نه وځو. نو دا غله دي، ډاکوان دي، بس لاره جوړه کړې چې خلک څنګه وشکوي او د دې نه څنګه پیسې واخلي. د دې نه چې په یو ځای کې کینی او لارې کې خلک لوڅ کړي هغه به ډېره بهتره د دې نه چې د دین په بانه باندې خلک لوڅوي او د خلکو نه پیسې اخلي. نو دا هغه فاسد خلک دي، په دې باندې اصلا عقیده مه کوئ. نو قدرمنو اورېدونکو که تاسو هم غواړئ چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته پیغام پرېږدئ نو لومړی په خپل ټلیفونو کې 456 شمېره ډایل کړئ، اوکې کړئ. د هغه نه وروسته 26 شمېره ډایل کړئ، خپل پیغام موږ ته پرېږدئ. اوس به راشو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. او د مدینې نقشه بیا غسل عزره کې شته دی، یا کله به بیا ورځم د ښکلې دلربا کلي ته، یا زه چې واپس راتلم والله نو ما رستو کتل، خو ډېر ارمان دې دی واپس شو په جړه کلي ته. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. بله السلام علیکم مولوي صاحب، تاته او د ارسوزیا ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم او دا پیغام پرېږدم. د ماښام 2 رکعته لمونځ ملا پسې یو رکعت سړی ملا پسې وکړي، بیا 2 رکعته پاتې کېږي. د دې 2 رکعت تر منځ سړی تشهد وکړي یا کېناستل وکړي او که نه. والسلام احترام. وعلیکم السلام. یو مسله دا ده چې تاسو کله امام سره ودرېږئ په ماښام مانځه کې او ستاسو نه 2 رکاته تیر شوي وي، یو رکات هم امام سره ومونده، نو په یو رکات خو تاسې امام سره کېناستلی، دا خو متابعت د امام دی. په 2یم رکات کې به تاسې بیا کېنئ چې هغه ستاسو اوله قاعده کیږي، په 3یم رکات کې به بیا کېنئ چې هغه ستاسو آخره قاعده کیږي. اما که تاسې و چې تاسو ماښام مانځه ته راغلی نو تاسو نه یو رکات فوت شوی و، 2 رکاته خو به تاسو امام سره کوئ، نو هغه یو رکات چې دی هغه به کوئ، آخره قاعده ده ستاسو ختمیږي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. مولوي صاحب، زه د هلمند ولایت د ګریش کلسري ستا سره په تماس کې یم. دغه 4 دانې په دا روژې کې ما 4 دانې روژې خوړلې دي، اوس هم زه روژه ونیسم. خلک وایي یا مې نیسي، د اختر میاشت نه کېږي، ستا روژه نه قبلېږي. څه خبره مې ته وایي مولوي صاحب، ته وګوره چې کېږي که نه کېږي. دا مور مې مریضه ده، ناجوړې ده، پنځه لارم پاکستان ته بیولې ده، د شکرې مریضي لري، په ناست لمونځ کوي چې دغه لمونځ دی روا وي که ناروا دی. بل پیغامونه د خدای په امان کوي. تاسو کولی شئ چې کومه میاشت د روژې مبارکې میاشت نه وروسته شروع کېږي په هغه کې قضایي م راوړئ او همدارنګه نفلي روژې م ونیسئ. حتی زموږ خویندې کولی شي که د هغوی په غاړه قضایي روژې وي چې په دې میاشت کې نفلي روژې ونیسي، وروسته بیا قضایي ونیسي، په دې کې څه مشکل نشته د شریعت له نظره. او دویم دا چې ستا مور مریضه ده، توان نه لري چې مونځ په ولاړ کې په ناسته دې مونځ وکړي. الله رب العزت هر نفس مکلف کړی د هغه وس او توان مطابق. نو که څوک د ولاړې توان ولري چې مونځ په ناستې کوي، فرضي مونځ نه کېږي، خو که په ولاړې باندې مونځ هغه ته تکلیف رسوي، کولی شي چې بیا خپل مونځ په ناستو باندې وکړي. بل پیغام واورو.
صاحب تاسو ته احترامات صحنې کښې سلامونه وړاندې کوم. امین الله د کندهار ولایت څخه. مولوي صاحب شنه کاغذ هکله معلومات راته راکړي شنه کاغذ د استعمال او بل دا معلومات راکړي چې کومه ښځه چې په روژه کې حیض ورسي د روژې په میاشت هغه هغه باقي ورځ انفاق وکړي او روژه پسې وخوري. وسلام. البته هغه کاغذ چې هغه قابل د استفادې نه وي، یعنی قابل د لیکلو نه وي، لکه نن ورځ چې کومه کاغذونه مخصوص دې لپاره جوړ شوي هغه نه استفاده باک نه لري، په هغه کې مشکل نشته دی. او مسئله د حیض که خویندو لپاره په روژه کې راځي کولی شي چې د خپل روژه ماته کړي، د ورځې باقي امساک په دې باندې لازم نه دی. اما که د روژې په ترڅ کې چې سهار د طرفه دا مریضه وي او په نیمه ورځ کې دا پاکیږي، بیا په دې باندې امساک دی چې وروسته به یې تر ماښامه پورې خوراک نه کوي. بل پیغام به واورو. علیکم مولوي صاحب ستړي مه علي جوړه په خیر. زه عبدالرحمن د هلمند ولایت څخه دغه په تماس کې مرسته موږ په کلي کې یو ماجد ولس دغه پاله هغه ونړوو او چې بل ټیکهدار ورته ټیکهدار رکوع دې څنګه د چک وړي. جماعت باید په پاکو پیسو باندې په حلالو پیسو باندې جوړ شي او جماعت هغه څوک جوړ کړي چې هغه په الله باندې د الله په رسول باندې او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري. په جماعت کې باید پاکې پیسې استعمال شي. بیا هم که داسې کسانو جوړ که مونځ پکې کیږي، خو بهتره دا ده چې جماعت په حلالو او په پاکو پیسو باندې جوړ شي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم حاجي مولوي صاحب، سلامونه او نیکې هیلې وانا شکر یم له ننګرهار څخه. زه دا پوښتنه لرم چې یو څوک چې ناروغ یا هغوی که نه لاس یې زخمي وي هغه او دس کول څنګه دي؟ دې موږ ته معلومات راکړي. السلام خبره وخت نه کوم. وعلیکم سلام. که د هغه یو لاس زخمی وي، د اوبو رسیدل هغه ته تاوان رسوي، چې هغه یې په پټۍ یا په ټوټې باندې تړلی وي، پانسمان وي، کولی شي چې هغه مسح کړي. اما که داسې طریقه وه چې دواړه لاسونه یې زخمي دي، اصلا اوبو ته لاس نشي وروړی، نو بیا کولی شي چې تیمم وکړي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، څنګه په خیر یې؟ زما یو دغه پوښتنه ده، د سهار په لمانځه کې د سنتو په باره کې مې پوښتنه څه کوله چې ملا صاحب یو رکعت څخه تېر کړي د فرضو، زه پر ورسېږم په دې پوه شم چې دا بل رکعت عمره تېرېږي، نو زه سنت پرېږدم په لمانځه باندې ودرېږم. دغه سنت بیا راګرځي که نه راګرځي که معاف کړو، د دغه په باره کې ما څه پوښتنه څه کوم. بهتره خبره خو دا ده چې سنت او نوافل په کور کې وشي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا د هغه عمل و. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو د خپلو کورونو نه هدیرې او مقبرې مه جوړوئ چې اصلا تاسو هلته مونځ نه کوئ. خو بیا هم کله چې تاسو سهار مانځه ته راغلی جومات ته، امام په جمع ولاړ و. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که تاسو پوهېدلی چې امام سره جمع بیا موندلی شئ، نو د خپل سنت وکئ، مې پرېږدئ. او که پوهېدلی چې زه په سنتو باندې ودرېږم زما نه جمع فوت کیږي، نو د خپل سنت پرېږده، جمع کې شریک شه. اما د سنتو قضایي د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې هغه وروسته د لمر ختو ده، وروسته د سهار منځنه متصل دی، د سنتو قضایی نه راوړي. اگر که ځینې مذاهب ځینې احادیث هم دلته دلیل نیسي چې د سنتو قضایی باید د سهار منځنه وروسته راوړی شي. که څوک زیات دلایل غواړي، سرر الدنیه درر الثنیه فی ادله الحنفیه کتاب دی، هغه ته دې مراجعه وکړي. آخرینی پیغام به واورو. السلام علیکم، سید ولی ارماني له المولاد څخه خبرې کوم. رښتینې مونږ دا پیغام پرېږدم. زما پوښتنه په دې ډول ده مولوي صاحب، کله چې غسل کوم په اوله پله اودس کوم، دغه غسل دپاره دغه اودس بس دی که محتاج خبرې بیا لمانځه لپاره بل اودس وکړم؟ دغه پیغام لرم چې خپلې مشر کې ډېر سلامونه. بس هغه اودس چې کوم تاسو د غسل لپاره کړی دی په هغه باندې طهارت حاصلیږي، مونځ پرې کولی شئ، مشکل نشته دی. نو قدرمن اورېدونکو، سټوډیو ساعت ته چې ګورم زموږ د خپرونې وخت هم په ختمېدو دی. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. ذکر دا اسلام مبارزه مولا نور کړه دا تلا بس فزین ځان جوړ رښتینی مؤمن ورور خبردار شاد دین ځان جوړ رښتینی مؤمن ورور خبردار شاد دین
فکر د څښتن خبره درود په مصطفی نازنین ځان جوړ کړی رښتینی مومن ورور خبردار شه د دین ځان جوړ کړی رښتینی مومن ځان جوړ کړی رښتینی